زه محمد نظیم د غزني ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ډېر خوښ او خوشحاله یو له اسلامي امارت چې امنیت راغلی ده په افغانستان کې. ډېر خوشحاله یو له دې امنیت. د اسلامي امارت په راتګ سره انشاءالله ډېر پرمختګونه راغلي دي او انشاءالله راځي به هم د دې نه وروسته. د هېوادوالو څخه مو غوښتنې دا دي چې تعلیم ته مخه کړي او له اسلامي امارت نه هم دا غوښتنه ده چې تعلیم ته توجه وکړي او تعلیم ته باید پرمختګ ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد شاه هستم، یک تن از باشنده غزنی. ما شکر الحمدلله احساس خوشی داریم. شکر الحمدلله یک نظام اسلامی پر از صلح و امنیت و آرامی در افغانستان آمده و خیلی احساس خوشحالی داریم. ما از پرسش ما از امارت اسلامی ای است که با تمام هموطنان ما صلح و امنیت و سرتاسری را فراهم کنه و کار امور اجتماعی را برای همه مردم ما فراهم کنه. از هموطنان خود خواهش داریم که در حیطه صلح و در حیطه پاکی، در حیطه وطن، در حیطه ملت، در حیطه دولت خود همبستگی داشته باشند و دست به دست هم بدیم تا یک جامعه پر از صلح و آرامی داشته باشیم. زما نوم عبدالصبور ده د لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ یم. دلته فعلا پانتون وایم، محصل یم. مونږ خو ډېر خوشحاله یو دا چې امارت اسلامي د 2 کاله بریالیتوب سره ورسېدو او امنیت هم انشاءالله ټول تامین ده. ډېر ښه امنیت ته مونږ خوشحاله یو او خپل درسونه مخکې بیایو. مونږ د امارت اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې لږ په د تعلیم او تربیه کې لکه استادان هم قوي کړي او ښه بغا ورته جوړ کړي، پلانونه ورته جوړ کړي او پانتونو ته دغسې مکتبو ته دا ټول خلک چې خارج ته اوس روان دي دا باید لاړ نه شي په قچکي لارو، دا خپل درس ووایي، تعلیم وکړي، انشاءالله دغلته به وظیفې ورته پیدا شي. زه حاج فیروز اصل د هلمند ولایت خو اوسېږم دلته په غزني کې. الحمدلله دا ډېر د خوشحالۍ ورځ ده، ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په مملکت کې بې امنیتۍ و، خودسرۍ و، دا هر څه ختم سول او هغو ته د پای ټکی کېږدول سو. نو دا یوه ډېره پرتمینه او لویه ورځ ده. باید چې هر یو په ډېرو شاندارو مراسمو سره ولمانځي او خوشحاله واوسي په دې ورځ باندې، ځکه چې امریکایي اشغال دلته ختم سو. موږ تاسې ولیدل چې دلته څه تباهي و بربادۍ وې، حتی چې دغه نه سوی ولې خبره چا نه سوی کولی چې دا ولې کېږي. نن خو الحمدلله د امنیت فضا خوره ده په ټول ملک کې. باور دې اوسه موږ به د هلمند تر غزني پورې راتللو 200-300 ټلیفونونه به موږ په دغه باندې کول چې اوس پلاني ډبره ولاړ یم، اوس پلاني پلچک باندې کله به روغ ورسېږو. اوس الحمدلله که شپه ځو که ورځ ځو هیڅ مشکل نشته. ډېر پرمختګونه شاید دي. لومړنی غټ پرمختګ دغه ده چې په آرام، په سکون زړه سره، په اطمینان سره هر څوک هرې خواته تللی سي وراتلی سي او هر څوک خپل روزمره کاروبار ښه په اطمینان سره مخ ته وړي. د هیچا د کاروبار په مخ کې الحمدلله کوم ممانعت نه ده سوی، نه چاته کومه ستونزه، بلکې که ستونزه وجود ولري په هغه کې امارت الحمدلله په خپل وخت سره رسیدګي کړې ده او رسیدګي کولی سي. تر ټولو مهمه تعلیم او تربیه ده چې تعلیم او تربیه دروازې خلاصې سي او هر څوک وکولی سي تعلیم او تربیه، ځکه چې تعلیم او تربیه سره د عمل مخ ته ځي او مخ ته تللی سي او دا یو ثابت دلیل ده. او بل غوښتنه مو دغه ده چې دغه ترافیکي نظم په بازار کې ډېر برابر سي. ترافیکي نظم بیخي هر څوک په خپل دارې خوا سره راوګرځېدی، هېڅ نظم او دغه ډسپلین نشته په ترافیکي ډګر کې. هېوادوالو چې مو غوښتنه دغه ده چې هېڅ څوک باید د مملکته فرار ونه کړي، ونه تښتي، بلکې وژه دغه مشکلاتو ته یوازې امارت په دې کې مسؤل نه ده. د دې مملکت هر غړی، هر څوک مسؤلیت لري، باید هڅه وکړي، کوشش وکړي چې هېواد، ولس او خلکو ته کار وکړي. زما نوم عبدالجلیل جوهر ده، د غزني ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بیخي الحمدلله موږ خو ډېر زیات راضي او خوشحاله یو له د امارت څخه او له دې حکومت څخه موږ ډېر زیات راضي. او بل تر ټولو د خوښۍ خبره همدا ده چې دلته امن او ثبات راغلی ده او سوله ارامي ده. نو موږ ټول افغانان د ثبات په تمه ولو او دا د ومولیدو چې ثبات راغی، انشاءالله امن ده. موږ ډېر خوښ یو. د امارت څخه داسې خاص غوښتنه نه لرو، خو هغه غوښتنې کوم چې ټول ولس یې غواړي باید هغه غوښتنې په ځای شي. لکه مثلا زده کړې اولویت حق ده، باید د زده کړو زمینه ټولو شاګردانو او زده کوونکو ته مساعده شي. نور داسې خاص غوښتنه نه لرو. الحمدلله هر څه په خپل ځای باندې دي، بیخي امن ده. انشاءالله اقتصادي حالت هم
ورو په ورو باندې مخ په تګ مخ ته ځي، نو ډېر زیات خوشحاله یو. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ځوانانو ته. خو دا پیغام لرو چې باید دغه ورځ چې د ازادۍ ورځ ده، نو له دې څخه باید دوی پند او عبرت واخلي، ځکه دا د ازادۍ ورځ چې ده باید ټولو ته پکار ده چې موږ ټول همدغسې تل متحد او په اتفاق سره واوسو، تر څو راتلونکي کې مو وطن بیا له خدای مه کړه له بلې ناخوالې سره مخامخ سي. نو ځوانانو ته پکار ده چې باید یو له بل سره اوږه په اوږه ودرېږي او یو له بل سره ملتیا وکړي، تر څو په وطن کې دغسې سوله ثبات قایم وي او تر پایه پورې پاتې شي.